د پرون د جګړې او د نن د لوبې تود او ګرم ډګر. چک ولسوالي د وردګو ولایت هغه سیمه ده چې دلته ډېرې خونړۍ جګړې تېرې شوې. په تېرو وختونو کې د دغه سیمې خلک د جګړې او ویرې ړندو بمباریو له امله د خپلو سیمو څخه راوتلی نه سوه. خو نن د امنیت په شتون کې دلته سلګونه ځوانان راټول شوي او د والیبال د لوبې ننداره کوي. د اتلانو کور په نوم دغه د والیبال ټورنمنټ چې د وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې په لار اچول شوی د اختر په 2مه ورځ پیل شوی. د ورزش د مسؤلینو په خبره په دغه ټورنمنټ کې 88 د والیبال لوبډلو برخه اخیستې چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیبال لوبغاړو په همدې ټورنمنټ کې برخه اخیستې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر ذبیح الله وهاج وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو لسګونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا د دې ورزشي پروګرام موخه د والیبال دودول د ځوانانو ترمنځ د یووالي او همغږۍ پیاوړتیا، د غوره استعدادونو موندل او د نشهیي توکو او بې ګټې بوختیاو پر ځای د سالمو فعالیتونو لور ته د ځوانانو هڅول وه. خوشبختانه موږ په ټولو ولسوالیو کې پلان درلود. په سید آباد ولسوالۍ کې، جغتو ولسوالۍ کې، نرخ ولسوالۍ کې، مرکز میدان کې، په دایمیرداد ولسوالۍ کې، چک ولسوالۍ کې. خوشبختانه زموږ سیالۍ د اختر په 2مه په ټولو ولسوالیو کې شروع شوې وې چې په بعضو ولسوالیو کې سیالۍ ختمې شوې دي او نن الحمدلله د بندچک کې د والیبال پایلوبه ده. بل لور ته د سیالیو ننداره کوونکي د ورته ورزشي پروګرامونو له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دغه ډول سیالۍ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د نږدېوالي او متقابل درناوي فضا پیاوړې کوي. د دوی په باور ورزش کولی سي ځوان نسل له ناسمو لارو او ټولنیزو ستونزو وژغوري او د سالم ژوند فرهنګ ته وده ورکړي. دا تورنمنټ په لار اچول د ځوانانو لپاره بلکې د منطقې د خلکو لپاره د اتفاق، اتحاد، یووالي لپاره دوی ته زمینه برابروي. دا چې د ځوانانو د تشویق لپاره ډېر مهم رول لري. والا ډېر ځوانان ډېر تشویقوي چې ټول ځوانان دغه ته تشویق دي چې تورنمنټ او دغه والیبال هغه د کرکټ ټیمو ته خلک راشي او ډېره مینه محبت ورسره لري. ځوانان دپاره خو دغسې لوبې په لار اچول ډېر مثبت دي ځکه چې دوی تشویقېږي، لوبو ته تشویقېږي. دلته چې هر یو ځوان راځي راګوري دلته د والیبال لوبه ګوري، د کرکټ لوبه ګوري، نو دوی تشویقېږي چې موږ هم به دغسې کوشش وکړو چې شی زده کړو، یا والیبال زده کړو، یا کرکټ زده کړو، یا غیشي ویشتل زده کړو. دلته د غیشي ویشتلو سیالۍ هم وي چې هغه د اختر په ورځ کې پای ته ورسېدلې. په همدې حال کې لوبغاړي هم د بشپړ امنیت په فضا کې د سیالیو له ترسره کېدو خوښ دي. دوی وایي چې د امنیت ټینګښت د دې لامل شوی چې ځوانان په ډاډه زړه ورزشي ډګرونو ته راوځي او خپل استعدادونه څرګند کړي. لوبغاړو د معیاري ورزشي اسانتیاو او مجهزو میدانونو د کمښت یادونه وکړه او له اړونده ادارو وغوښتل چې د ورزش د لا پراختیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي. ډېر خوشحاله چې دا رقم ته یو تورنمنټ جوړ شوی د اختر په 2مه نیټه چې نن یې انشاءالله پایلوبه او نیمه پایلوبه ترسره کېږي. نو موږ ډېر خوښ یو د چک سپورت د کمیټې څخه چې داسې تورنمنټ موږ ته په لار اچولی ده او ځوانان یې د نورو کارو او بدو کارونو څخه دلته راوستلي دي. د تورنمنټ څخه چې ډېرې زیاتې ګټې لري ځکه د مینهوالو د یو ځایوالي او بل دا چې د اتحاد او د یووالي په خاطر نو دا تورنمنټ چې دی باید د موږ په ولایت کې هر وخت باید دا رقم تورنمنټونه په لار راواچول شي ځکه چې د یووالي او اتحاد سبب ګرځي. د دولت د غوښتنه دغه ده چې موږ دپاره یو سالون جوړ کړو، د والیبال لپاره ښه منظم ځای جوړ کړو. همدا غوښتنه هم ده، ځینې نوره داسې خاص غوښتنه نه لرو. ځینې د ونې وړ ده چې چک ولسوالي په تېرو کلونو کې د سختو جګړو شاهده پاتې شوې او ګڼ شمېر اوسېدونکي د ناامنۍ له امله له عادي ژوند او ټولنیزو فعالیتونو محروم وه. خو اوس د ټینګ امنیت له برکته ورزشي سیالۍ، ټولنیزې غونډې او د ځوانانو راټولېدنې په پراخه کچه ترسره کېږي. هغه بدلون چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا د هوسا او روښانه راتلونکي زیری ورکوي.